فوتسال بازان ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان روز گذشته در رقابت‌های چهار جانبه و همکاری کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و با حمایت یک از رادیوهای خصوصی در افغانستان برابر هم روبرو شدند. این مسابقات به میزبانی ولایت ننگرهار در زون شرق با روز جمعه با دیدار تیم‌های اصیل و جوانان نورستان آغاز شد. در این بازی فوتسال بازان اصیل با نمایش عالی برابر نماینده نورستان جذاب درخشیدند و سرانجام این بازی را با نتیجه 1-0 به سودشان پایان دادند و با دیدار نهایی مسابقات را یافتند. در دومین بازی این پیکارها تیم‌های جوانان لغمان و امید کنر در برابر هم روبرو شدند و در نهایت این دیدار تماشایی را نماینده لغمان با نتیجه پرگل 10-0 به سودشان پایان دادند. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت ننگرهار و برگزاری مسابقات درباره سطح کیفیت رقابت‌ها این گونه سخن می‌زنند. در فوتسال د رشتې د رشد لپاره ډېرې پر اهمیته سیالۍ دي. په مشرقي زون کې د فوتسال سیالۍ ډېرې مروجې نه وې. د تیرو کلونو په پرتله هم چې دغه سیالۍ په لاره واچول شولې او اوس هم نو ورزشکاران ډېر تشویق شولو، مخصوصا هغه لوبډلې هغه ولایتونه چې په خپلو ولایاتو کې د فوتسال لوبډلې نه لرلې. اول ته دغه فوتسال رشته فعاله نه وه، هغوی خوښي وښودله او هغوی ډېر تشویق شولو چې مونږ به په خپلو ولایاتو کې دغه رشتې لپاره کار کوو. ناگفته نمانه که این رقابت ها میتونه که زمینه رشد و پیشرفت را برای ولایت های دوردست افغانستان مساعد بسازه. نو دا یو ډېره ښه زمینه برابر شوې وله او ډېر خوند یې وکړلو، ځکه چې موږ د نورستان ټیم سره مشنا شولو، همداسې د کونړ ټیم سره او لغمان ټیم سره موږ همداسې اول نه اشنا ولو او همداسې غواړو چې په آینده کې نور هم همداسې برنامې جوړې شي چې یو بل سره اشنا شول او همداسې موږ هم یو بل ولایتونو ته لاړ شو او هغې سره موږ همدا لوبې وکړو. در دیدار نهایی مسابقات چهار جانبه فوتسال در زون شرق تیم‌های جوانان لغمان و اصیل ننگرهار در برابر هم قرار گرفتند. بازی را همزمان ثانیه‌های آغاز آن بازیکنان اصیل نسبت به حریفشان هجومی‌تر آغاز کردند و به گل نیز دست یافتند و سرانجام با نتیجه 7-3 به پیروزی رسیدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. شمار از بازیکنان فوتسال از راهاندازی چنین مسابقات ابراز خرسندی می‌کنند و خواهان حمایت اداره ورزش و سکتور خصوصی شدند. واقعا ډېر خوشاله یم چې دغسې ایونټونه دغسې ټورنمنټونه د زون په سطحه د ولایتو په سطحه باندې ترسره کیږي او کیفیت چې وګورو د لوبو ډېر لوړ کیفیت کې دغه لوبې ترسره شولې. ټول ټیمونه قوي ټیمونه ول، خو د ننګرهار ټیم لکه څنګه چې په هر چاته معلومه ده په زون کې یو له ښه ټیمونو څخه دی او قهرمانه شي. واقعا دغه سیالۍ ډېرې مرستې کوي د هغه ځوانانو لپاره چې له مرکز څخه لرې دي، فوتسال ته لاسرسی نه لري. مونږ وروسته له ډېر وخت وکړی شو چې یو ځل بیا د فوتسال ډګر ته راشو، دا سیالۍ ترسره کړو. واقعا ډېره مرسته کوي د ځوانانو سره د هغوی روحیې لپاره او د هغه ځوانانو او استعدادونو لپاره چې په لرې ولایاتو کې دي وکړی شي مرکز ته او بیا ملی ټیم ته لاره پیدا کړي. باید دیگه هم تو در این عرصه باید دولت بر ما زمینه را مساعد کنه که ما دیگه هم رقم بازی ها را اجرا کنیم و دستاوردها بیاریم و بتانیم به تیم ملی اگه دستاورد بیاریم و بتانیم به تیم ملی راه یابیم. دومین دور رقابت‌های فوتسال با منظور گسترش این رشته و پیشرفت بازیکنان از سوی یک از رادیوهای خصوصی به سطح افغانستان در حال آغاز شده که در این مسابقات بیش از 30 ولایت اشتراک دارند و با مدت بیش از 2 ماه جهت دستیابی به جام قهرمانی با هم رقابت می‌کنند.